نو دلته مې راته ځکه دا خبرې پکې منشن کړي چې په درېیمه ورځ م ځینې بوک لیکي په شپږمه باندې م لیکي صحیح ده او که هغه لیډ شي ټولو ورم نه راځي دلته نه انټر کېږي ډي جنریټ شي دلته چې واده یې نه کړی یو خو ما خو تاسو ته ویلي چې په مسلمانانو دپاره واري خو دغه واده شرط دی خو د یورپین کنټریز کې خو بیا دغه میټر نه کوي که نه واده خو څه ضروري نه دی دلته چې کله دا راورسي دې ځای ته او دا دې ته انټر شي ښه ما تاسو ته په دې ځای کې ویلي چې په دې ټیم کې په دې کې دا کم سل ماسک چې جوړ شوی و دا سل ماسک که تاسو ته یاد وي زه ورته لږ ریوایز کړم نو په دې کې دا سل په داسې طریقه باندې ځان ارینج کړي چې یو بار سایډ ته سل ځان ارینج کړي او د 20 نه والا د 30 پورې سلس د دې په دې سنټر کې ځان اټیچ کړي دغه کې ارینج کړي دې ته موږ انر سل ماس ویلو او دې ته موږ اوټر سل ماس ویلو چې کومې موږ بار ارینج کړي اوټر دا مالګې پلیټنټ جوړې کړې وي او لانګ مې جوړې کړې وي دې ته ما انر سل ماس ویلو دې ته دا به زه په ریډ باندې لږ هایلایټ کړم دې ته ما انر سل ماس ویلو انر سل ماس ویلو او دې ته ما اوټر سل ماس ویلو او یو ټي ای آر اوټر سل ماس دا انر سل ماس ما تاسو چې امبریو پراپر به جوړی او د دې نه به اپکمینګ بیبي جوړیږي او اوټر سل ماس به ټروپوبلاستیک ټیشو جوړی ټروپوبلاست او د دې نه به پلیسنټا ایکسټرا امبریانیک چې څومره زمونږ سا اکټیویټیز دی هغه به ترې جوړیږي ښه د دې انر سل ماس ارینجمنټ بیا ما کلی وکړو تاسو ته یادي یو خو په دې کې چې تاسو ته یاد وي چې د دې نه کم لیر ما داسې تاو کړی و هغلته مې چې درته لیکلی او زونه پیلوسیډه په دې فرټیلایزیشن کې ډېرې زیاتې خبرې دي خو چونکې زموږ ټاپک فرټیلایزیشن نه دی نو هغه پکې موږ سکپ کوو چې دې څه دغه دی خو یو خبره دې یاد ساتئ کله چې اولنی سپرم فار ایګزامپل دا سپرم دی ډفرنټ سپرم دی ښه دا چې کله راشي او دا فار ایګزامپل اووم ده دا او در دې زونه پیلوسیډا لیر دی دا اولنی سپرم چې کله دلته ټچ شي په دې باندې د دې لپاره ریسپټري ښه صحیح پې ریسپټري دا چې کله ټچ شي دا سپرم د دې څه نو د نورو سپرم دپاره دا امپرمیبل شي ښه دا څه شي په دې کې یو ریاکشن وشي دا د خپل ریسپټر هایټ کې دې ریاکشن ته موږ زونا ریاکشن وو څه ورته وو زونا ریاکشن د دې د وجې نه د یو سپرم نه علاوه نور سپرم نشي کولی چې دې ته انټر شي او د پولی سپرمي نه دا بچ کېږي پولی سپرمي کله چې د یو سپرم نه سیوا سپرم اوم فرټیلایز کړي هغې ته موږ پولی سپرمي وو د پولی سپرمي نه دا بچ کوي ښه نو چې دا تاسو ته کلیر وي چې د پولی سپرمي نه دا بچ کوي کله چې دا انټر شي یوټرس ته نو یوټراین ملک ما تاسو ته ویلو چې ملک دا یو خو دلته انر سل ماس دی دا انر سل ماس دی او دا اوټر سل ماس دی او د دې نه غیر چاپیره دا زونا پیلوسیډا لیرو دا اوبه دې ته ورننوځي دا زونا پیلوسیډا یا زونا لیر چې کومه دی دا ختم شي ښه دا ډي جنریټ شي دا څه شي دا ډي جنریټ شي دا څه شي دا ډي جنریټ شي دا چې کله ډي جنریټ شي نو دا واټر دې ته انټر کېږي ښه دا واټر چې کله دې ته انټر کېږي د دې واټر د انټري د وجې نه د دې واټر د انټري د وجې نه دا انر سل ماس دی یو سایډ ته پوش شي او د دې پرې منځ کې دا کیویټي جوړه شي او دا کیویټي د فلویډ نه څه شي فلټ شي فلویډ فلټ کیویټي ته موږ هسې سیسټ وو دا چونکې د بلاستول او بلاستومیر سیلز نه جوړ سټرکچر دی کوم ته چې موږ مروله ویلې وه خو په دې مروله کې چې کله دا سیسټ او دا کیویټي جوړ شي او دا د اوبو نه فلټ شي دې سټرکچر ته بیا موږ بلاستوسیسټ وو څه ورته وو بلاستوسیسټ نو بلاستوسیسټ د اوبو نه فلټ شي د فلویډ نه فلټ شي یوټراین ملک ما تاسو ته ویلي او دا زونه چې کوم لیر دی دا ډیس اپیر شي دا اوټر سیل ماس یا دا اوټر سیلز په دوو لیر کې ځان ډیوایډ کی ارینج کی یو ته موږ سایټوټروپوبلاست وو یو ته موږ سنسیشیوټروپوبلاست وو چېرته به ستاسو په بک کې په یو ځای کې تاسو نه مخکې درشي که سایټوټروپوبلاست دی او که سنسیشیوټروپوبلاست دی ستاسو په بک کې به یو ته جسټ ټروپوبلاستیک ټیشو ویلي د دې ټروپوبلاستیک ټیشو کار دا دی چې دا ستاسو ډفرنٹ ټایپ اف انزایمز خارجوي دا ګلایکوجنز خارجوي دا یو خاص قسم هارمونز خارجوي HCG هارمونز ورته وایي
هیومن کورینیک ګونیډوټروپین هارمونز یو خدا کار کوي چې کله دا ټروپوبلاستیک ټیشو انزایمز خارجوي نو دا لیر ډي جنریټ کی ما تاسو ته ویل چې دا کله دلته انټر شو نو دا شپږمه ورځ وه په شپږمه ورځ په اومه او په اتمه باندې دا دلته فلوټ کیږي په دې کې دا زیاتره په انټیریر یا پوسټیریر وال باندې امپلانټ کیږي خو دلته د ایکسپلینیټري پرپس دپاره موږ په دې سوپیریر وال پسې امپلانټ کوو تاسو یې کولی شئ چې په انټیریر یا پوسټیریر وال پسې دا څه کوي امپلانټ کوي مینلی دا هلته امپلانټ کیږي کله چې دا سیکریشنز وکړي نو دا داسې سبسټانس خارجوي چې که چېرته دا دلته ځان امپلانټ کوي دا امبریو نو داسې نه چې د دې مور د انټي باډیانو د وجې نه دا ریجکټ شي نو داسې سبسټانسز دا خارجوي چې هغه امیونو سپریسنټ او امیونو سپریسنټ موږ دې ته وایو چې د مور د بلډ یا د مور د باډي انټي باډیانې کولی شي چې دا ماس از ان ایکسټرنل انټیجن یا ایکسټرنل باډي ریکګنایز کی او ابورشن زموږ څه وشي زیاتره ابورشن یې د دې د وجې نه کیږي د چا هغه پریګننسي نه ریټینټ کیږي پریګننسي اگر چې د هغو ټول ټیسټونه ټول هر شی د هغو نارمل راځي خو د هغو پریګننسي نه ریټینټ کیږي او ډایرکټ سپونټینیس ابورشن کیږي د چا هغه زیاتره دلته 2-3-4 هفتې میبي چې تیوري کې د هغې نه بعد خو د 20 ویکس نه چې مخکې کم یوټرس کې امبریو امپلانټ کیږي او هغه ریلیز شي دې ته موږ سپونټینیس ابارشن یو انډیوسډ ابارشن د کوم دپاره چې ډاکټر صاحبه یا ډاکټر صاحب یو فیمیل ته ډرګز ورکوي او هغه دا کوم فیټس چې دی دلته یا کومه امبریو ده دا لاس کوي هغې ته انډیوسډ ابارشن و زه د سپونټینیس ابارشن خبره کوم نو یو خو دا د امیونو سپریشن نه د بچ کېدو دپاره سبسټانس خارجوي نیکسټ که زه تاسو تر دې دا سټرکچر جوړ کړم دا ټروپوبلاستیک زونه پیلوسوډه ختم شي او دا ټروپوبلاستیک سایټوټروپوبلاست او سنسیشو ټروپوبلاست دا ځان داسې ارینج کړي ښه ویلای لایک سټرکچر جوړ کړي دا ویلای لایک سټرکچر چې کوم جوړوي دا ګیر چاپېره د امبریو پراپر نه او د دې سایټوټروپوبلاستیک ټیشو نه ګیر چاپېره د ټولو نه دا د سایټوټروپوبلاستیک ټیشو جوړ کړي دا امبریو یو طرف ته پوش شي ښه دا امبریو به زه د بر سایډ ته پوش کړم دې ته امبریانیک پول وایي ښه د دې نه به امبریو جوړېږي او دې پول ته ایبریانیک پول وایي دې ته څه وایي امبریانیک پول وایي اوس وګورئ دا امبریانیک پول د دې ځای نه به ماشوم جوړېږي د دې نه به څه جوړېږي ماشوم جوړېږي د دې ماشوم د جوړېدو نه بعد به دا دلته کنیکشن جوړېږي د دې ماشوم او د پیټل او د مدر د میټرنل بلډ سرکولیشن او د فیټرنل بلډ سرکولیشن کنیکشن به جوړېږي نو دلته دا لږې ښې ډیولپډ شي دې ته موږ کورینیک ویلای وو اوله چې کومې جوړې شي پرایمري ویلای ورته وو دا بیا کنورټ شي سیکنډري ویلای ته او بیا ټرشري ویلای ته چونکې ستاسو په بک کې نه دي شامل نو د دې د وجې نه تاسو دومره یاد ساتئ چې دې ته کورینیک ویلای وایي ښه کورینیک په ایلنټایس یاکسیک امنیاټیک کیویټي او په کوریان باندې پوه کومه چې دا څه شی دي په هغې باندې به درته یو 2-3 منټه څلور هلک خبرې وکړم خو دلته تاسو وګورئ دا د څه شي نه جوړ شو دا د ټروپوبلاستیک ټیشو نه جوړ شو ځکه چې دا بار کم ټیشوز و دا ته موږ څه کومو ټروپوبلاستیک ټیشو نو د دې ټروپوبلاستیک ټیشو نه کورینیک ویلای چې جوړ شي نو د میټرنل بلډ او د دې په منځ کې دلته دا راشي یو خو دا انزایمز خارج کړي دا نو دا ځان په دې فنکشنل لیر کې دلته ور انټر کړي دلته څه کې په دې فنکشنل لیر کې دا ځان ور انټر کړي ښه په څومه ورځ په اوومه په اتمه ډیپن انډیپن لاړه شي او د دې پاسه دا بیزل لیر نه دی دا بیزل لیر د دې دا فنکشنل لیر چې کوم دی د دې پاسه دا لیر داسې جوړ شي ښه دا لیر نو دا اوس په دې لیر کې دننه ور پټه شوه انزایمز یې خارج کړه دا ځای ورته ډي جنریټ کول که قوت یې چېره وکنئ صحیح ده دا پکې ور انټر شوه دا چې کله ور انټر شي نو د دې په دې باندې یو خاص قسم ریسپټرز دي ښه هوکس لایکس ریسپټر دي اس ما ولیکو دا اس نه به تاسو ته پته لګي چې دا سلیکټین دي
هوک مې جوړ کړی کنه دا هوک دی هوک اس سلیکټینګ